شیخ صاحب محترم، آیا په رمضان کې یو کس د مثال عبادت ونکو داسې کوم حدیث ته چې نبی علیه السلام کس ته خیري کړي چې لکه په دې میاشت کې د ځان ونه باغه کوم حدیث د مسله کې شته؟ او رمضان المبارک د عبادت بهترین موقع ده، د الله د مغفرت یو ښکلی سیزن دی چې کله یو انسان ته دې کې هم د عبادت مستحق ونه ګرځي نو هغې ته د الله نبی خیري کړي دي. یو ځل رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته فرمایل چې تاسو د دې منبر خواته حاضر شو. صحابه کرام د منبر خواته حاضر شو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې منبر اولنۍ پړوي ته خطه وی ویل امین، دویمه پړوي ته چې خطه وی ویل امین، دریمه پړوي ته چې خطه وی ویل امین. صحابه کرامو د الله د نبی نه پوښتنه وکړه چې یا رسول الله تا داسې یو عمل وکړ چې دا د مخکې نه وکړی. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته فرمایل ماته جبرئیل علیه السلام راغلی، ماته ویل چې هغه انسان دې ذلیل شي، د هغه انسان پوزه دې په خاورو باندې ککړه شي چې ستا نوم د هغه په وړاندې یاد شي او دی پې درود ونه وایي. ما ویل آمین. بیا وفرمایل هغه انسان دې ذلیل شي، د هغه انسان پوزه دې په خاورو باندې ککړه شي چې مور او پلار په خپل ژوند کې ژوندي عمومي او د مور او پلار دومره خدمت ونه کړي چې دی په جنت ته داخل شمال چې آمین. درېیمې راته وویل چې هغه انسان دې ذلیل شي، د هغه پوزه دې په خاورو باندې ککړه شي چې رمضان المبارک غونته کې ښکلې موقع په ده باندې راشي او دی پکې د الله دومره بندګي او عبادت ونه کړي چې دی د الله د مغفرت مستحق وګرځي نو دا انسان د ذلیل شي. ما ویل آمین. نو امین السما دغه انسان ته خیري کوي او امین الارض محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم په امین وایي نو دغه انسان یقینا چې بدبخت انسان دی. ځکه د الله نبی فرمایي والشقی من حرم فيه رحمت الله، بدبخت انسان هغه دی چې په دې ښکلې موقع کې هم د الله رب العالمین د رحمت نه محروم شي، دا ډېر بدبخت دی او دې ته به هېڅکله بیا چېرته د رحمت مستحق ونه ګرځي ځکه چې دومره ښکلې شیبو د رحمت نه دی مستفید نه شو نو نور به د څه نه فایده واخلي. Don't forget to like, share and subscribe. Ranna Studio podcast.